شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربان دی. زه دې وخت کې په لیکوال ادبي ناستون کې د اکبر علي صاحب سره ناست یم او د هغه په فرمایش باندې بلکې د هغه په خدمت کې یو وړوکی شان کلام ریکارډ کومه چې د دې کلام عنوان دی ډیوه. ما به د تا به زمانه تختوله ډیوه، ما به د تا به زمانه تختوله ډیوه، ما بلوله خو بس تا به ګل کوله ډیوه. زه په رڼا باندې مینم ستا تیاره خوښوه، زه په رڼا باندې مینم ستا تیاره خوښوه، لکه پتنګ به د زما نه پټوله ډیوه. زه په رڼا باندې مینم ستا تیاره خوښوه، لکه پتنګ به د زما نه پټوله ډیوه، ما بلوله خو بس تا به ګل کوله ډیوه. او دا شعر پکې اکبر صاحب ته ډالۍ دی چې ما به په سوري د لمبه کې ستا تصویر جوړو، ما به په سوري د لمبه کې ستا تصویر جوړو، خو تا به د زلفو په هوا باندې چیړله ډیوه. ما به په سوري د لمبه کې ستا تصویر جوړو، خو تا به د زلفو په هوا باندې چیړله ډیوه، ما بلوله خو بس تا به ګل کوله ډیوه. جوړ د ګریوان د سوځېدلو یې هم دا سبب و، جوړ د ګریوان د سوځېدلو یې هم دا سبب و، د زړه په کور کې به مینوش بله ساتله ډیوه، ما بلوله خو بس تا به ګل کوله ډیوه، ما به د تا به زمانه تختوله ډیوه، ما بلوله خو بس تا به ګل کوله ډیوه. ډېر ښه دی مینوش صاحب.